یو وخت و ډېر پخوا شاوخوا 2000 کاله مخکې په یوې سړه او سخته دنیا کې چیرې چې سړه ډېر زیات و لوی لوی شیران او ځناور به ګرځېدل. خلکو به په کوچنیو قبیلو کې ژوند کولو او دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره به دوی ښکار کولو او دوی به هره ورځ د خوراک لپاره مبارزه کوله. په دې دنیا کې یو خلک و چې د هغه نوم کیده و. کیده یو عاجز او نازک خلک و. هغه د خپل پلار ته و او مور سیا سره په یو قبیله کې ژوند کولو. دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسېدل چیرې چې زیات سړه و. د کیده پلار ته و د قبیلې مشر و. هغه یو زړور او تکړه ښکاري و او غوښتل یې چې کیده د هغه په شان زړور ښکاري جوړ شي. خو کیده لا کوچنی و او زړه یې نرم و. کیده د ځناورو د وژلو څخه وېرېده خو د پلار د خوشحالۍ لپاره یې هڅه کوله. د قبیلې خلک هر کال د خطرناکو غویانو د ښکار لپاره تلل. دا ښکار ډېر مهم و ځکه دوی به د ژمي لپاره خوراک، پوستکی او نور شیان پکار وو. دا ځل ته و پرېکړه وکړه چې کیده هم له موږ سره لاړ شي. دا د کیده لومړی ځل و. هغه ډېر خوشحاله و. زړه کې ویره هم وه. هغه نه پوهېده چې ښکار به څنګه کوم. دوی ټول غرونو ته روان شول چیرته چې خطرناکې غواګانې وي. کله چې دوی غرونو ته ورسېدل نو ته خپلو خلکو ته وویل چې موږ به خطرناکې غواګانې یوې کندې ته اچوو چیرې چې وژل اسان وي. دوی یو پلان جوړ کړو. په خطرناکو غواګانو پسې به یې منډې وهلې او هغه به یې کندې ته اچولې. کیده سره یوه نیزه وه او هغه ډېر وېرېدلی و. غواګانې ډېرې لویې او خطرناکې وې. کله چې ښکار شروع شو غواګانو منډې وهلې. قبیلې خلکو چیغې وهلې او دغه خطرناکې غواګانې یې کندې ته اچولې. خو یوې غوا په کیده حمله وکړه. کیده د خپل ځان د ژغورلو لپاره له هغې څخه منډه وکړه. خو په منډه کې هغه یوې غوا کندې ته لړه کړه. هغه سخت زخمي شو او بې هوشه شو. د کیده پلار ته ولیدو چې کیده کندې ته ولوېد. هغه فکر وکړو چې هغه مړ شو ځکه کنده ډېره ژوره وه. ته ډېر خفه شو او غوښتل یې چې کندې ته کوز شي. خو یو لوی طوفان راغلو. د طوفان له وېرې دوی کندې ته نشو کتلی او کور ته واپس شول. دوی ټولو د کیده لپاره ژړل. دوی فکر کولو چې کیده نور نشته خو کیده ژوندی و. کله چې په هوښ شو د هغه ټول بدن درد کولو او هغه نه پوهېده چې زه چیرته یم. شاوخوا یوازې سړې ډبرې وې خو هیڅوک نه و. کیده ډېر وېرېدلی و خو هغه پوه شو چې زه باید خپله هڅه وکړم. هغه د خپل زخمي بدن سره ورو ورو له کندې ووتو. هغه د ډبرو نه لاس ونیو او ځان یې پورته کړو. کله چې غره ته ورسېدو نو هغه ولیدل چې قبیله نوره تللې ده او هغه یوازې ده. شاوخوا یې خطرناک ځناور و. هغه لږ زړور شو او هغه پوه شو چې باید کور ته ځان ورسوي. کني ژمی به راشي او هغه به مړ شي. کیده د غرونو په منځ کې روان و. یو لیوه یې ولیدلو چې هغه د خپلې ډلې څخه جلا شوی و او د هغه خوا زخمي وه او هغه هم د کیده په شان کمزوری و. د کیده زړه نرم و او هغه په لیوه رحم وکړو او دا لیوه زما په شان کمزوری دی. کیده د خپلو کپړو څخه یوه ټوټه پرې کړه او د هغه زخم یې پرې وتړو. هغه د لیوه لپاره لږ خوراک هم کېښودو. لیوه اوس ارامه شو او هغه په کیده باندې حمله نه کوله. ورو ورو لیوه د هغه تر شا روان شو. کیده په لیوه باندې د الفا نوم کېښودو. هغه او الفا اوس ملګري شوي وو. دوی دواړه یوازې وو او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو بل ته ضرورت و. کیده به د الفا لپاره خوراک وموندو لکه کوچنی ځناور یا میوه خو الفا به د هغه په بدل کې د ده ساتنه کوله. او کله چې خطرناک ځناور راتلو نو الفا په غورېدو. کیده پوهېدو چې دی باید خپلې قبیلې ته ورسېږي. خو لاره ډېره اوږده او سخته وه. هوا دومره سړه وه چې هر څه یخ وو. کیده او الفا یوازې سفر شروع کړو. دوی د لوړو غرونو، ځنګلونو او یخو میدانونو څخه تېر شول. هره ورځ یو نوی مصیبت راتلو خو دوی به د یو بل سره مدد کولو. او ویې ویل الفا تاسو زما بهترین ملګری یې. بل ځل دوی په یخ طوفان کې بند شول. هوا دومره سړه وه چې دوی مخکې نشو تللی. دوی یو غار په لټه کې شول. هلته دوی یو غار وموندو او هغه کې پټ شول. الفا د کیده تر څنګ ویده شو او هغه د کیده ژوند بچ کړو. کله چې ژمی راغلو هر څه یخ شول. دوی ته خوراک موندل ډېر سخت و. کیده ډېر کمزوری شوی و. یوه ورځ هغه دومره کمزوری شوی و چې پر ځمکه ولوېدو. هغه فکر وکړو چې نور به مړ شم. الفا په خپلې وفادارۍ سره د کیده ساتنه کوله. دوی دواړو یو بل ته امید ورکولو. اخري سخته لاره. د سفر په اخر کې دوی قبیلې ته نږدې شول خو یوه اخره او سخته لاره پاتې وه. الفا موږ به دا هم وکړو. دوی بالاخره له سیند څخه تېر شول او قبیلې ته نږدې شول. کله چې دوی قبیلې ته نږدې شول نو دوی ولیدل چې قبیله په یو میدان کې ده. د کیده مور او پلار د کلا نه راووتل. دوی فکر کولو چې کیده مړ دی.
کله چې دوی کیدا ولیدو دوی دومره خوشحاله شول چې ژړل یې شروع کړل. ده ومنډه کړه او کیدا یې په غېږ کې ونیو او هغه وویل زما زویه ته ژوندی یې؟ موږ فکر کولو چې ته مړ یې. او د هغه مور هم راغله او هغه یې په غېږ کې ونیو. دوی د الفا په اړه پوښتنه وکړه. کیدا وویل چې دا زما ملګری الفا دی. هغه زما ژوند وژغورو. د قبیلې خلکو د الفا لپاره هرکلی وکړو. دوی ولیدل چې الفا یو وفادار لیوه دی. هغوی د الفا لپاره خوراک او ځای ورکړو. د الفا بچي پیدا شول او دا بچي او قبیله سره یو ځای شول. او قبیله پوهه شوه چې لیوه کولی شي چې زموږ ملګری شي. نو په دې سره زموږ دغه کیسه په همدې ځای پای ته رسیږي. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.